افسر افغان موږ نه دغه دتي نو اوس راته ساده شعر ویل لازم کله چې سکار شي سمدستي راځي او ځای ته د غرض به په شپیلي راځي او زړه دومره اعتبار به په دوی نه کوي درمانه یاد ساته چې زړه دومره اعتبار به په دوی نه کوي دا د نیمې لارې یاران ځي راځي او کله چې ماښام شي تیاره جوړه شي یاد دې لکه سم ورورکي راځي او مونږ خو په خفګان پسې خفګان مومو چا وی چې په غم پسې ښادي راځي او دا رقیبان جوړ راته د کومې شو دا رقیبان جوړ راته د کومې شو حسن له د یاره خاپیري راځي او ډېر را سره ګرانه راخوږېږم او بیا مې لیوني زړه کې مستی راځي او زړه هغه د سوات په اوبو مست ښکلی افسر افغانه موږ نه دغه دتي نو اوس راته ساده شعر ویل لازم زړه هغه د سوات په اوبو مست ښکلی وارو که د ځان سره د وړي راځي او دا د محبت د جنون دشته ده دلته به د هر ځای لیوني راځي او زه چې یو تره زوړ بوډا کړم او ښکاري په غزل مې بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زیت الرحمن جزه ستا ته په دې کار باندې مبارکي افسر افغان دته مې پرون وي هلکه ما ځان سره ګورې شریک که کني که یوازې دا شی به ته ګورې ازمول ګران شي نور هر څه میم زرما ټوله زما مه کوه که نه زه خانه دا دی د شهید مولا خانزیب صاحب روح ته ډالۍ چې ستا مزار له د راتللو په ارمان شو پښتانه د پس له مرګه شکان شو ستا مزار له د راتللو په ارمان شو پښتانه د پس له مرګه شکان شو ای شهید مولا خانزیب جنتي شي در پسې د بلا خلکو زړونه وران شو ای شهید مولا خانزیب جنتي شي در پسې د بلا خلکو زړونه وران شو تا چې غږ د امن امن کړلو پورته لوی واړه د دغې غږ داویداران شو مننه چې تا چې غږ د امن امن کړلو پورته لوی واړه د دغې غږ داویداران شو او بیا به هر پښتون ارمان د سور کفن کړي بیا به هر پښتون ارمان د سور کفن کړي خو که پوی په نظریه د باچاهان شو بیا به هر پښتون ارمان د سور کفن کړي خو که پوی په نظریه د باچاهان شو او چې په غوږ کې تا اذان د مینې کړی ستا بچي هم خو به خو ده ستا په شان شو او بل اجازه شته که نه چې نه او بس دغه د زیت الرحمن جز د دې روان کار په باره کې به دغه دوه انتخاب شعرونه چې ووایم چې د خلکو کیسې پرېږده ما ته خپله کیسه وکړه زما به درته غوږ وي مکمله کیسه وکړه او چې زه درته څه د اورېدو دپاره غوږ شم تا هغه کیسه پرېښه او د تا بله کیسه وکړه افسر افغان به وي چې هغه به وایي زیت الرحمن جز چې ما راغوښتی څه شي لوي او تا دا کیسې کې مې وکړې دا لکه پښتنو د زړه د توامه چې دا زیت الرحمن جس چې دا کم کار روان کړی دی نو خامخا د ده سپورټ وکوي او دا شیزونه خامخا چې یو سړی بل ځای یلي نو خامخا دی په دې ټایم کې د پښتو ترجماني کوي د پښتنو ترجماني کوي او دغه عهد یې کړی چې ځان سره به 12 14 کسه په کار کوم نو یو خو ته ما ځان یاد کړی که و زه خو به ورسره افسر افغانه داسې نه چې ناست به یم ورسره زه خو به لکه ناست هلته یم هغه په دوا کې به ورسره نو بس خدای دې ده په دې کار کې برکت واچوي موږ به پسې دعاګانې کړو او دې راشه دا غوړندي دي پرانیزه پته نه لګي چې څه وو پته نه لګي چې څه وه په دې سترګو مې تیاره وه رڼا ورځ را باندې شپه وه په ناکامه زندګۍ کې د ناکامه ژوند کیسه وه داسې کومه کشاله وه چې زما په وس کې نه وه چې د ستا نه جدا شم نه بیخي مې خوښه نه وه داسې کومه کشاله وه چې زما په وس کې نه وه چې د ستا نه دې جدا شم نه بیخي مې خوښه نه وه ښه نو چا نه مرور شو او د چا نه ګیله وکړو که اسمان تندر ګزار کړو د اسمانه ګیله وکړو که باران مو کالړنګ که د بارانه ګیله وکړو که باران مو کالړنګ که د بارانه ګیله وکړو که نصیب باندې یې پرېږدو د هجرانه ګیله وکړو مونږ کې څوک دی ملامته او د چا نه ګیله وکړو یا ځکه لاله مونږ خواران چې کله تنګ شو نو جانانه ګیله وکړو ګینې مونږ د چا د څه یو په مثال لکه واښه یو
څوک مو څه کوي جانانه که وو که نه یو نه یو چې تا پریښي یو قسم دی ښه د زړه در نه خفه یو بس د ستا نه پر دې خوا نه د بدو نه د ښه یو نه مو کار او څه روزګار شته بس په کلي یو پراته یو مونږ مینه څه کوله خو بس لږ غوندې دوکه یو اوس دې مخکې الله خیر کي بس د ځان سره اخته یو زلی واله کیسه ختمه زلی واله سرچپه یو زلی واله کیسه ختمه زلی واله سرچپه یو نور څه شعرونه درته وایم چې تا سره پټې رابطې نه رستو یازک لالا تا سره پټې رابطې نه رستو پوره کیسه شوم د کیسې نه رستو اول مې ګوره حافظه وبیله بیا مې نظر د حافظې نه رستو په خپل نصیب باندې ښه ډېر وژاړم لکه د ډمې تماشې نه رستو اول مې ګوره حافظه وبیله بیا مې نظر د حافظې نه رستو خپل نصیب باندې ښه ډېر وژاړم لکه د ډمې تماشې نه رستو لیواله امن امن چغې وخو مونږ اکثر د جنازې نه رستو ډېره زیاته مننه مو کومه